बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल शाहिद دوبۍ کې ګلپاڼې سره څه کړي وو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو سوشل میډیا کې دا आवाज دی او ورسره دا تصویر ښودل کیږي او د ګلپاڼې او د پښتو ډرامو اداکار باره کې خلک عجیبه شان خبرې کوي. ځینې خلکو دا وینا ده چې اسماعیل شاهد چې کم دی نو هغه ګلپاڼه د پښتو ډرامو ته راولي او ځینې دا وایي چې اسماعیل شاهد د ګلپاڼې رشته یو افغاني سره کړې وه ځکه چې د ګلپاڼې خاوند پلار چې کم دی نو هغه د اسماعیل شاهد یو ښه ملګری و. خو دوستانو دا هیڅ حقیقت نه لري. کم تصویر چې تاسو ګورئ دا تصویر ګلپاڼې په 2018 کې اسماعیل شاهد سره د دوبۍ په یو شو کې ویستلی و او کم خلک چې د دې تصویر باره کې عجیبه خبرې کوي نو دا بالکل دروغ دي، دا هیڅ حقیقت نه لري. او دا دواړه چې کم دي نو د شوبیز د دنیا پیژندل شوي کسان دي نو دا څه خاص خبره نشي کېدی. تاسو د دې دروغ باره کې څه سوچ کوئ او څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټس کې ضرور ولیکئ او اوس راکې تر د بلې ویډیو پورې ماته اجازت. چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ اباد اوسئ بریالي اوسئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.